په 2004 کې د یو سیمینار په ترڅ کې لیدلی وو. سیمینار په کندهار کې دایر شوی وو. سرلیک یې وو کندهار د تاریخ په اوږدو کې. د علامه بابا لیدل زما لپاره په خپله یوه خاطره ده چې دومره لوړ عالم د ډېرې لوړې د ډېرې باوري حافظې یا یادښت څښتن، یو علمي ژورلید لرونکی، یو بیخي زه به دا ووایم چې علمي تبحر ته زه حیران پاتې شوی وم، هېښ پاتې شوی وم. له هغه سره څو لمحې ما د هغه په کور کې هم تېرې کړې. له ماسپښینه تر ماښامه سره پاتې شو. د علامه بابا سره په ناسته کې د ډېرو پوښتنو په څنګ کې ما یوه دا پوښتنه وکړه چې استاد د پښتنو د انصابو په اړه باندې ستاسو څه رایه ده؟ دی داسې راپورته شو و ما ته وویلې چې آزاده تاسو سیخل پېژنئ. ما د ځینو کتابونو حوالې ورکړې چې مطلب 400 کاله مخکې دغه کتاب لیکل شوی یا دا کتاب د انصابو په اړه باندې دا لیکي. ده راته وویلې چې تاسو سیخل توري کاروئ؟ ما ورته وویل علامه بابا سیخل موږ کاروو، د عام رواج دود توري دي. ده راته ویلې چې تاسو په کومه معنا کاروئ؟ ما ورته ویلې چې کله موږ یوه ګونۍ یا یو بوجي راواخلو، په هغه کې یو پروړ واچوو، نو بیا یې په پښه سیخول، بس دغه ده. نو د دې ټولو کتابو په حواله یې دا راته ویلې چې پښتانه د انصابو په حواله باندې د دغه تاریخونو چې موږ مطلب دا د انصابو تاریخونه ورته وایي، په دې کتابو کې سیخلي دي. یعنې د علامه بابا نظر دا و په دې اړه باندې چې پښتانه او پښتو ژبه دا یو ډېر لرغونی، یو ډېر زوړ تاریخ لري، ان چې په کتابونو کې یې 1400 کاله مخکې یا نهایت تر دې څه مخکې یادونې شته. نو یعنې دی هم مطمئن نه په دې حواله باندې. یوه دا خاطره مې په یاد ده. او بله دا چې استاد علامه عبدالحی حبیبي یې په لوی استاد نوماوه. په خبرو کې 3-4 واره 5 واره د لوی استاد په نوم باندې ونوماوه او د هغه یادونه یې وکړله. دا زما لپاره ډېره په زړه پورې وه. بیا چې کله په سیمینار کې وفاقي وزیر مخدوم رحیم په هغه کې ګډون درلود، وروستۍ برخه یې د علامه بابا په مشري کې وه. ده چې کله مقاله یا لیکنه وړاندې کوله، نو زما خو دا خیال و چې استاد به مقاله په لیکلې بڼه ګوري او وایي به، خو نه، داسې نه وه. استاد د کجولا څوکه د مقالې سرلیک و، په هغه کې دومره حوالې، دومره کوټیشنز چې دې نوموړي عالم وړاندې کول، زه یې وار په وار هېښولم چې د ده دې حافظې له ده سره څومره ملګرتیا کوله او څومره دقیق و. دغه ژورتیا چې کله ما ولیدله، نو د ده چې آثار بیا ما ولیدل، یعنې زه دا بیخي په لوی زړه وایم چې د تحقیق په دنیا کې چې زما وجدان د ډاډمنتیا اوبه څښلي دي، نو هغه یې د علامه رشاد بابا پر حوالو باندې، د هغه پر تحقیق باندې دومره یعنې بیخي محتاط لیکوال، بیخي محتاط مؤرخ، محتاط محقق څېړونکی، چې زه فکر کوم ما تر خپله حده پورې بیخي زه نه یم ورسره مخامخ شوی.
خدای دې ارواح شاته لري، خدای دې ودان لري. زموږ په علمي روزنه، زموږ په فکري روزنه، د علمیت په لارښوونه کې، زموږ په فکري روزنه کې د دغه استادانو لکه علامه حبیبي صاحب او دغه نور، قیام الدین خادم صاحب، الفت صاحب، بینوا صاحب، او یا خصوصا علامه بابا علامه عبدالشکور رشاد ډېره درنه برخه لري. د ټولو ارواوې دې ښادې وي. موږ یې د مینې او د پیرزویونو، د علمي پیرزویونو پوروړي.